بسم الله الرحمن الرحیم. په بریکس کې دلته موږ سره سیکشن بریک ده. دغه څلورو ته سیکشن ویل کیږي. موږ تاسو په ورډ کې د فایل په یو فایل کې کولای شو چې سیکشنونه ولرو. یو فایل په سیکشنو تقسیم کو. مثلا دا یو کتاب د زی جوړوم په دې کې مثلا سل صفحې دي. زه غواړم چې دا په سیکشنو تقسیم کوم. ولې په سیکشنو تقسیموم؟ بعضې وخت سیکشن ته ضرورت کیږي. مثلا کله چې موږ یو کتاب جوړو، د کتاب په اول سر کې د کتاب په اړه معلومات وي. چا چې کتاب لیکلی د هغه په اړه معلومات وي. بیا وروسته ټیبل اف کنټینټ فهرست وي که نه، نو بیا له هغه نه وروسته اصلي کتاب موضوع شروع کیږي. نو که پیج نمبر ته پام شوی وي، دغه اول کې د معلوماتو کې فهرست کې یو شماره وي، له هغه نه وروسته بیا چې کله اصلي موضوع شروع کیږي شماره بل یو وي. پام به ورته شوی. اوله کې زیاتره خلک لاتیني یا مثلا د افغانستان د کتابو کې الف ب ت وي که نه، کله چې اصلي موضوع شروع کیږي بیا هلته یو دوه درې شروع کیږي. نو موږ به څنګه وکولی شو چې په یوه فایل کې دوه قسمه شماره ولرو، چې د ځینو صفحو یو قسم شماره وي، د ځینو بل قسم شماره وي، یا مثلا د ځینو صفحو یو قسم سایز وي، د ځینو صفحو بل قسم سایز وي، یا مثلا بعضې صفحې بارډر ولري، بعضې صفحې بارډر ونه لري. په همدا یوه فایل کې زه مثلا داسې مختلف سیټینګونه غواړم چې د بعضو پیجو شماره یو قسم وي، د بعضو بل قسم وي، د بعضو بارډر ولري، د بعضو بارډر ونه لري. دغه به موږ څنګه حلوو؟ د دې لپاره موږ تاسو له چیش نه استفاده کوو؟ له سیکشن نه استفاده کوو. یو فایل په سیکشن باندې تقسیموو، په دوه سیکشنه، په درې سیکشنه، هر څومره چې ضرورت وو هغومره سیکشنونه. مثلا که زه غواړم چې دوه قسمه شماره وي، اوله صفحې یو قسم شماره ولري، اصلي موضوع چې شروع کیږي بل قسم شماره ولري، نو زه به فایل په څو سیکشنه تقسیم کوم؟ په دوه. مثلا هر وخت کې چې داسې ضرورت کېده چې یو د یوې صفحې ډیزاین یو قسم ته وي، د بلې صفحې ډیزاین بل قسم ته وي، په هغه صورت کې به موږ سیکشن جوړوو، سیکشن به بدلوو. کله چې سیکشن چینج کو، بیا هر سیکشن لکه جدا فایل غوندې هر سیټینګ چې موږ وغواړو هغه سیټینګ ورکولی شو. نو دغه څلور واړه چې د سیکشن اضافه کوي، دا هم سیکشن اضافه کوي، دا فقط لږ تغییرات پکې دي. مثلا که چیرته اوس زه دا اوله صفحه لرمه، بله صفحه اضافه کومه او سیکشن هم اضافه کوم. کله چې موږ دا کلیک کوو، دا صرف صفحه اضافه کوي، سیکشن نه اضافه کوي. یعنی اوس هم دا دواړه صفحې یو سیکشن دي. یا مثلا دا اضافه کوم، اوس هم څو سیکشنه دي؟ یو سیکشن دی. کله که موږ هیډر فوټر وګورو، دلته به صرف او صرف څه شی لیکل شوي وي؟ هیډر. که چیرته موږ سیکشنونه ولرو، بیا به دلته سیکشن هیډر لیکل شوی وي. مثلا که دا اول سیکشن وي، نو دلته به سیکشن 1 هیډر لیکلی وي. که دویم سیکشن وي، سیکشن 2 هیډر به لیکلی. اوس که زه ټولو صفحو ته لاړ شم، ټولو صفحو کې هیډر لیکل شوی. نو که چیرته اوس مثلا زه له دې درېیمې صفحې نه وروسته، مثلا دا درېیمه ده، د دې صفحې نه وروسته زه غواړم چې یو سیکشن اضافه کړم، هم صفحه اضافه کړم هم سیکشن اضافه کړم. په هغه صورت کې به بیا دغه اول کلیکوئ، نیکسټ پیج. دا هم سیکشن اضافه کوي او هم پیج اضافه کوي. اوس که زه دا کلیک کړم، ګوره زموږ ستاسې صفحې به اوس څو شوي؟ 3. اوس که زه دلته ډبل کلیک وکړم، ګوره دا څه شی شو؟ سیکشن 1 دا سیکشن 2. اوس که ټولو کې وګورئ، ګوره دا ټول اول سیکشن ده، نو هیډر 1 سیکشن، دا مینې اول سیکشن ده، دا صفحه هم د اول سیکشن مربوط ده، خو دلته بیا سیکشن 2 شو. اوس که زه د سیکشن 2 کې صرف کنټرول انټر ووهمه، یا له دې ځای نه صرف دا یو کلیک کړمه، دا د سیکشن 2 صفحه اضافه شوه. بیا انټر وهم، دا په کوم سیکشن کې اضافه شوه؟ سیکشن 2 کې. اوس که زه دلته هیډر فوټر کلیکم، ګوره دا هم سیکشن 2 دا بیا سیکشن 1 شو. نو که کله موږ تاسې غواړو چې سیکشن هم اضافه شي او پیج هم اضافه شي، په هغه صورت کې چې دا موږ تاسې به نیکسټ پیج کلیک کوو، هم صفحه اضافه کوي هم سیکشن اضافه کوي. کانټینیوس بیا په کوم ځای کې چې کرسر یې کوي، په هماغه ځای کې سیکشن اضافه کوي. مثلا که زه غواړم چې په دې صفحه کې ما بعضې خط لیکلی ده، د دې ځای زه له دغه کرسر نه وروسته غواړم چې دا طرف یو سیکشن شي، دا طرف بل سیکشن شي. په هغه صورت کې بیا موږ تاسې څه شی کلیک کوو؟ کانټینیوس کلیک کوو. نو دا کرسر چې دلته ده، لاندې به یو سیکشن شي، بره به بل سیکشن شي. خو دغه سیکشن چې کله موږ تاسې د پیج سیټینګ جدا غواړو، مثلا زه د دې صفحې د دې سیکشن د صفحو سایز یو قسم غواړم، د دې سیکشن بل قسم غواړم، نو یوه صفحه خو بیا دوه قسمه نشي کېدلی که نه. په هغه صورت کې دا خپله بېرته بلې صفحې ته اوړي، دا سیکشن خپله بلې صفحې ته اوړي. خو بعضې مثلا موږ تاسې پرون لاین نمبر وویلې، که زه ورته وایم چې ریسټارټ ایچ سیکشن، په دې معنا چې دا لاین نمبر د په هر سیکشن کې جدا جدا شي. اوس ګوره زه به دلته یو څه خط نور هم ولیکمه، لاین نمبر به ورکړم، کانټینیوس به فعلا ورکړم. نو اوس ګوره دا اوله دلته شماره له څونه شروع شوې؟ له 3 نه شروع شوې. په دې سیکشن کې تر اوسه هېڅ شته هم نه، که په دې سیکشن کې زه
ګوره دې سیکشن کې شماره شته هم نه. ولې نشته؟ چې د هغه سیکشن سیټینګ جدا ده، د دې سیکشن سیټینګ جدا ده. که زه غواړم چې دغه ځای کې یو سیکشن بل ور اضافه کړم، اوس ګوره زه کانټینیوس کلیک کوم، دا طرف یو سیکشن ده، دا طرف بل سیکشن. اوس زه ورته وایم چې ریسټارټ ایچ سیکشن، شماره دې په هر سیکشن کې له سره شي. نو ګوره د دې سیکشن شماره جدا ده، د دې جدا شوه. خو که کله موږ تاسې وغواړو چې د پیج سیټینګ هم جدا کړو، مثلا باره زه A4 ورته وایم، لاندې A5 ورته وایم، A5 لږ وړې صفحې دي که نه، نو بیا دا یوه صفحه خو A4 A5 نشي کېدلی. په هغه صورت کې څه کېږي چې دا خط ټول بلې صفحې ته اوړي، هغه طرف به یو سیکشن شي، دا به بل سیکشن شي. خو اوس دغسې ضرورت کې که ته غواړې چې صرف لاین نمبر چینج شي یا بعضې نور سیټینګونه چې صرف هم د یوه پیج مربوط وي او ته غواړې چې سیکشن بدل کړې، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو کنټینیوس نیکسټ چې کلیک کوو، هم صفحه اضافه کیږي هم سیکشن اضافه کیږي. دا صرف او صرف کوم ځای کې چې کرسر وي همغه ځای کې سیکشن اضافه کوي. بل ایون او اوډ پیج بیا څه کار کوي؟ که چیرې زموږ ستاسې کرسر په تاق صفحه کې وي، لکه دا اوس چې په کومه صفحه کې ده، 5مه صفحه کې، نو که چیرته زه دلته اوډ پیج کلیک کړم، دا له تاق نه تاق ته ځي، له 5 نه به 7 ته لاړ شي او سیکشن به هم چینج شي، منځ کې به یوه صفحه خالي پاتې شي. اوس ګوره دا 5مه صفحه ده، زه دا کلیک کوم، نو اوس به ګوره زموږ ستاسې کرسر کومې صفحې ته راغی؟ 8مې صفحې ته، مابینځ کې به یو پیج خالي پاتې شوی. ګوره دا سیکشن 4 شو، دا سیکشن 2 شو. نو که چیرته غواړئ چې له تاق نه تاق ته لاړ شئ، په هغه صورت کې به بیا ایون کلیک کوئ، او که له جفت نه جفت ته ځئ، په هغه صورت کې به ایون کلیک کوئ. که اوس مثلا زما کرسر په 6مه صفحه کې، اوس زه غواړم چې یو سیکشن اضافه شي او یوه صفحه ترمنځ خالي پاتې شي، بیا به ایون کلیک کوم، نو دی به له 6 نه څو ته لاړ شي؟ 8 ته به لاړ شي. ایون پیج اوس ګوره 8 ته راغی. اوس به دا طرف یو سیکشن وي، دا طرف به بل سیکشن وي. نو دا کله چې موږ تاسې غواړو چې سیکشن جدا شي، په هغه صورت کې به له بریک نه استفاده کوو. اوس به لاړ شو یو نوی فایل به واخلو، په دې کې به یو څو سیکشنه جوړ کړو. اوس دا یو نوی فایل شو، په دې کې زه فعلا 3 صفحې لرم، دا د شماره به هم پکې ولیکم، مثلا دې کې مې یو ولیکو، یو، 2مه صفحه کې 2 او 3مه صفحه کې 3. له دې نه وروسته غواړم چې سیکشن بدل شي، تر څو د دغو سیټینګ یو قسم ته شي، دغو سیټینګ بل قسم ته شي. نو دلته ځمه، دلته مثلا نیکسټ پیج کلیک کوم چې بل پیج راشي. اوس ګوره کله زه ډبل کلیک کوم، دا طرف یو سیکشن شو، دا طرف بل سیکشن شو. دې سره به ولیکم مثلا سیکشن 2، دا کوم پیج ده؟ دا مثلا اول پیج ده. بیا کنټرول انټر وهم چې په همدې سیکشن کې بل پیج اضافه شي، دا 2م پیج، دا 3م پیج. اوس موږ تاسې څو سیکشنه دلته لرو؟ 2 سیکشنه لرو، او هر سیکشن څو صفحې لري؟ 3 صفحې لري. اوس ګوره که انټر ووینې معلوم به شي دا 3. اوس زه غواړم چې د اول سیکشن سیټینګ یو قسم ته شي، د 2م سیکشن سیټینګ بل قسم ته شي. نو اوس ګوره موږ تاسې په دې ځای کې په لیاوټ کې سایز وویلې، مارجنز مو وویلې، کالمز مو وویلې، دا دومره سیټینګونه مو ویلي دي. یا مثلا په ډیزاین کې موږ تاسې پیج بارډر وویلې، واټر مارک دا شان مو وویلې. اوس ته کولی شي چې د هر سیکشن سیټینګ جدا جدا کړي. مثلا زه په لیاوټ کې غواړم چې سایز یې چینج کړم، دلته راځم پیج سیټ اپ ته، پیج سیټ اپ کې ورته وایم چې صفحه دې لینډسکیپ شي. کوم سیکشن؟ که چیرته ګوره دلته هول ډاکومنټ مونږ کلیکوه، هول ډاکومنټ معنا ټولې صفحې دې چینج شي چې هر څو سیکشنه وي. که مونږ دیس پوینټ فارورډ کلیکوه، نو چې چیرته به هم کرسر ایښی وو، له هغه نه وروسته صفحې چینجېدې. خو اوس ګوره دلته یو آپشن بل هم اضافه شوی، د دیس سیکشن په نوم. دیس سیکشن معنا دا کوم سیکشن کې چې کرسر ایښی، دغه سیکشن دې چینج شي، نور دې نه چینجېږي. دا آپشن څه وخت اضافه کېږي؟ کله چې مونږ تاسې سیکشن ولرو. سیکشن ونه لرو، دا آپشن دلته موجود نه وي. اوس زه دا کلیک کوم، اوکې کوم. اوس ګوره لږ به یې زوم آوټ کړو چې پوره ښکاره شي. ګوره دا 3 صفحې لینډسکیپ دي، له هغه نه وروسته بیا نورې څنګه دي؟ نورې 3 صفحې بیا پورټریټ دي. د دې سیټینګ یو شانته شو، د دې بل شانته شو. نو که چیرته مونږ تاسې سیکشن ولرو، هر سیکشن ته مونږ تاسې جدا سیټینګ ورکولی شو. هر قسم سیټینګ چې مونږ وغواړو همغه سیټینګ ورکولی شو. مثلا زه د 2م سیکشن کې کرسر ږدم، راځم پیج ډیزاین کې پیج بارډر ته پیج بارډر ورکوم، مثلا دا بارډر ورکوم. چاته یې ورکوم؟ که چیرته ټولو پیجو ته یې ورکوم، نو بیا به څه شی کلیک کوم؟ هول ډاکومنټ. نو بیا به دواړه سیکشنونه یا هر څومره سیکشنونه چې ولرم ټول به بارډر واخلي. خو که صرف د یو سیکشن ته ورکوم، بیا د سیکشن به کلیک کوم. اوس چې زه اوکې کوم، نو ګوره دا سیکشن به بارډر لري، دا سیکشن به بارډر نه لري. نو دغسې سیټینګونه چې موږ تاسې ویلي دي، دا کولی شو چې هر سیکشن ته جدا جدا ورکړو.
بل مهمه پکې مونږ تاسې هیډر فوټر ویلی وو. مثلا زه غواړم چې هیډر فوټر د هر سیکشن جدا جدا شي، یا مونږ تاسې پیج نمبر ویلی وو، پیج نمبر د هر سیکشن جدا جدا شي، هم یې کولی شي. اوس مثلا زه د اول سیکشن ته راځم، دې ته غواړم چې هیډر ورکړم، هیډر مې کلیک کو، دا هیډر به کلیک کړم. اوس مثلا ما دلته یو خط ولیکو د بریا په. اوس که زه دا کلوز کوم ګورم، ګوره اوس دواړو سیکشنو کې به وي. لږ به یې زوم کړم، ګوره دې کې هم شته او دې کې شته که نشته؟ نشته که نه؟ که بارډر به یې ورې 3 کړو نو بیا به ښه معلوم شي چې اوس داسې نه وي چې بارډر شاته پټ وي. وینئ شته د بارډر شاته وو که نه. نو ګوره اوس چې مونږ تاسې هیډر فوټر ورکړو نو دا سیکشن هم لري، دا سیکشن هم لري. خو اوس زه غواړم چې دا سیکشن یې ونه لري، یا مثلا د دې سیکشن هیډر بل شی وي. نو کله چې په دې کې کرسر کېږدو، ګوره مونږ تاسې هیډر فوټر کې دلته یو 3 آپشنه پرېښي وه: پریویس، نیکسټ، لینک ټو پریویس. نو اوس ګوره که دې ته پام شي، دا لینک ټو پریویس چې ده د سرنګې خیره ده، دا په دې معنا چې دا کلیک ده. کله چې دا کلیک وي د سیکشنو هیډر یو شانته وي، یعنی د دې هیډر چې ده له دې سره لینک ده. څه شی چې د هغه هیډر وي د دې به هم همداسې وي. خو که وایم چې لینک دې نه وي نو دا به ایسته کړم. کله چې مې دا ایسته کړو، اوس که زه دا چینج کړم، دلته که زه هر شی ولیکم، مثلا دلته زه صرف انسټیټیوټ لیکم. اوس ګوره که زه بره وګورم، بره سیکشن کې بریا لیکلی، لاندې سیکشن کې انسټیټیوټ، د دې سیکشن ټولې څپو کې به انسټیټیوټ لیکلی وي. نو موږ کولی شو چې هیډر فوټر هم د هر سیکشن جدا جدا. که پیج نمبر ورکوو هم همداسې کولی شو. اوس مثلا زه د اول سیکشن کې کرسر کړم، دلته پیج نمبر ورکوم چې دا نمبر دې راشي. اوس ګوره دې نمبر ته څو پورې راغی؟ 3 پورې. دلته نمبر شته څو پورې راغلی؟ 4. اوس دې کې زه کرسر کړم، د فوټر لینک یې هم ختموم چې فوټر دې هم د هغه سیکشن سره لینک نه وي. لینک مې ایسته کړو، اوس مثلا دا زه بیخي ډیلیټوم. اوس ګوره دې سیکشن کې نمبر شته، دې سیکشن کې نشته. اوس زه راولم خو بل قسم نمبر، مثلا 1 2 3 نه ABC راولم. همدا نمبر به کلیک کړم، خو فارمټ به یې چینج کړم. فارمټ مثلا ورته وایم چې ABC دې راشي او له څو نه دې شروع شي؟ A نه دې شروع شي. اوکې که اوس ګوره دې سیکشن له شماره له A نه شروع شوه، همداسې به مسلسل ځي او هغه وګوره 3. نو کله چې مونږ تاسې مثلا یو کتاب جوړوو چې په هغه کې اول صفحو کې مونږ تاسې معلومات لیکو، د فهرست جوړوو، د هغو شماره یو شانته کوو، د بل شانته کوو، نو بیا به سیکشن هغه معلومات به په یو سیکشن تقسیموو، دا نور به بل سیکشن تقسیموو، نو بیا به شماره د هغه یو شانته وي، د بل به بل شانته وي. دې ته سیکشن وایي. نو که کله غواړو چې سیکشن ور اضافه کړو، په لیاوټ منیو کې به له دې 4 نه استفاده کوو. دا 4 واړه سیکشن اضافه کوي. صرف فرق به څه وي چې دا به هم یوه صفحه اضافه کوي، هم به سیکشن اضافه کوي. دا به چې په کوم ځای کې کرسر وي همالته به سیکشن اضافه کوي. دا به له طاق صفحې نه طاق صفحې ته ځي، منځ کې به یوه خالي پرېږدي، سیکشن به اضافه کوي. دا به له جفت نه جفت ته ځي، په منځ کې به یوه صفحه خالي پرېږدي او سیکشن پورې اضافه کوي. خو سیکشن چې اضافه شو، مونږ د هر سیکشن سیټینګ جدا جدا کولی شو. پوه شوئ په دې باندې؟ سوال یا پوښتنه؟ که سوال پوښتنه لرئ زه به دا ویډیو کړئ. اوس به ځو مخته به ځو نور درس ته. په دې کې مونږ تاسو سره بیا اول انډنټ لرو، پاراګراف انډنټ. دا مونږ تاسې په هوم منیو کې هم ویلي وه. ګوره دلته دغه ته انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ. نو کله چې مونږ تاسې غواړو چې یو پاراګراف فاصله ولري، مثلا دلته ما خط لیکلی، یو پاراګراف د انټر به نه وهم، دلته به انټر وهم چې پاراګراف بدل شي، دلته به انټر وهم چې پاراګراف بدل شي. څو پاراګراف لرو اوس؟ دا وینئ هر پاراګراف جدا جدا ده. نو که کوم پاراګراف کې غواړئ چې تغیرات راولي، اوس مثلا دې پاراګراف کې زه کرسر ږدم، لیاوټ ته راځو، ګوره لیفټ انډنټ او سپیسینګ، لیفټ رایټ بیفور افټر. انډنټ چې ده دغه فاصلې ته وایي. اوس ګوره ټول له یو ځای نه شروع دي، هم له لیفټ نه هم له رایټ نه. خو که زه دا پاراګراف کوم یو کې چې زه کرسر ږدم، که زه له لیفټ نه لږ مخته کوم، نو چې له لیفټ نه هر څومره فاصله زیاتوم، نظر نورو پاراګرافو ته دا له لیفټ نه لږ مخکې شروع کېږي. او که رایټ یې زیاتوم، بیا رایټ نه نظر نورو پاراګرافو ته لږ دې خواته شروع کېږي. او که بیرته کموم، بیرته کمیږي. بل سپیسینګ ده، بیفور اینډ افټر. که غواړئ چې د دغه پاراګرافو ترمنځ فاصله لږ زیاته شي، اوس دې پاراګراف کې مونږ کرسر ایښی، له دې نه مخکې دا پاراګراف ده او له دې نه وروسته دا پاراګراف ده. که غواړئ چې دغه فاصلې زیاتې شي، مثلا له دې نه مخکې هغه پاراګراف ده، غواړئ فاصله ترې زیاته کړئ، نو چې کله دا زیاته یې، له دغه پاراګراف نه به د ده پاراګراف فاصله زیاتېږي.
که یې کمی بیرته به کمیږي او افټر له ده نه وروسته دا پاراګراف ته که د هغه فاصله ترې زیاتوئ بیا به دا زیاتوئ بیا له ده نه وروسته چې کوم پاراګراف ده دغه فاصله به زیاتېږي نو کله که مو غوښتل چې د پاراګرافو ترمنځ فاصله لږ زیاته وکمه کوي نو انډنټ یې له دې طرف او له دې طرف نه نظر نورو ته مخ ته شروع کوي او سپیسینګ یې بیا له دې نه او له دې نه فاصله ورته ورکوي بل که چیرې مونږ تاسې دغه اپشن کلیک ګوره د دې چې دا کلیک کوو پیج سیټ اپ ته راتو پیج سیټ اپ مونږ تیار ویلی مو که نه صرف همدغه شی پکې نه وو ویلی چې اوس مور اضافه کړو چون سیکشن مو ویلی نو که د دې لپاره مونږ دا کلیک کوو دلته بیا د پاراګراف سیټینګ راځي همدا شی په هوم کې هم وو کله چې مونږ هوم کلیک کوو دا کلیک کوو دلته پاراګراف راځي خو چون هغه اپشنونه یې هلته پاتې وو نو په دې خاطر مې هلته ټول نه ویلی اوس به راشو دا وکلیک کوو په دې کې کاول وګورئ مونږ تاسو سره الاینمنټ دا الاینمنټ هغه الاینمنټ دی چې مونږ تاسو په هوم منیو کې دلته ویلی وو که غواړئ چې یو خط سنټر کې رایټ کې لیفټ کې له دې ځای نه هم چینجوی شي له دې ځای نه هم پاراګراف راوستی شي له هغه ځای نه هم دلته هم چینجوی شي هلته هم چینجوی شي دلته بیا مونږ تاسې آوټلاین لیول لرو آوټلاین لیول به سبا ته له خیر په پریفرنس کې ووایو چې کله غواړئ مختلف سټایلونه مختلف لیول به لري نو د هر لیول الاینمنټ مونږ له دې ځای نه چک کولی شو چې باید لیفټ شي رایټ شي خو هغه چې سبا ووایو په دې به بیا خپله پوه شي بل په دې کې ډایرکشن لرو لیفټ ټو رایټ رایټ ټو لیفټ چې مونږ تاسې دغه دوه ویلې او دغه او دا یو شانته دي چې مونږ ویلې چې کله مونږ په مختلفو ژبو بالخصوص په انګلیسي پښتو یا انګلیسي او دري باندې یو ځای خط لیکو که نه نو بیا مونږ تاسې نه خط ګډوډ کېږي نو که چېرې هم ډایرکشن رایټ ټو لیفټ وي نو په هغه صورت کې به نه کېږي نو له دې ځای نه چینجولی شو چې رایټ ټو لیفټ یا لیفټ ټو رایټ بل انډنټ و چې کوم مونږ تاسې دا اوس په لیاوټ کې ویلې دا او دا هم دغه شی دي ګوره before after mirror working دا او دا یو شی دی spacing before after دا او دا یو شی دی صرف په دې کې دغه سپیشل اضافه ده کوم پاراګراف کې چې مونږ کرسر یې کوي مثلا ما دغه پاراګراف کې کرسر یې کوي الاینمنټ به لیفټ کما که دا پاراګراف د اول لاین نه غواړي چې لږ مخته شي نو په هغه صورت کې بیا مونږ تاسې دلته فرست لاین کلیک کوو نو ته کولی شي چې دا کوم پاراګراف چې مونږ کرسر یې کوي د دې اول لاین لږ مخته کړي هر څومره چې غواړي ګوره نظر به نور ته مخته شي که بیرته کمیږي او که چېرته هینګینګ کلیک کړي هینګینګ معنا دا چې اول لاین نه دا نور لاینونه یې بدون له اول لاین نه چې هر څومره لاینونه یي مونږ تاسې دلته کولی شو چې مخته یې کړو یا یې شاته کړو اوس که زه هر څومره فاصله ورکوم نظر اول لاین ته دا نور لاینونه یې مونږ مخته کولی شو او که چېرته نن کو نو ټول به بیا چې څومره فاصله مونږ دلته ورکړې وي هماغومره به راځي که چېرته دا ورسره ټیک مارک کو میرر انډنټ دا مطلب دا چې د لیفټ او د رایټ فاصله د یو شانته وي د دې طرف او د دې طرف فاصله د یو شانته وي نو ګوره چې کله زه یو زیاتوم بل به هم بیا ورسره اضافه کېږي که چېرته یو کموم بل به هم دواړه به بیا یو شانته وي دا فاصله به یو شانته وي او دا سپیسینګ شو لکه څنګه چې مونږ تاسې په دې ځای کې دغه سپیسینګ ویلې نو دا سپیسینګ او دا سپیسینګ یو شانته دي صرف په دې ځای کې بیا مونږ تاسې لاین نمبر یا لاین سپیسینګ لرو لاین سپیسینګ مونږ تاسې دلته هم ویلی وو او په هوم منیو کې مو دلته هم ویلی وو ځکه درته ښیم چې دویم وار بیا درته تکرار شي په دې ځای کې هم مونږ تاسې لاین سپیسینګ ویلی وو که کله مو غوښتل چې د کوم لاین د کوم پاراګراف د لاینو سپیسینګ زیات کړئ له دې ځای نه هم کولی شئ او له دې ځای نه هم کولی شئ چې باید څومره وي مثلا دا دلته درته پریویو ښیي چې دومره وي هر څومره چې زیاته یا له دې ځای نه مونږ تاسې خپله بیا ټاکلی شو چې باید څومره فاصله ولري هر څومره چې ورکړې اوکې کې دوی ترمنځ فاصله هغومره زیاتېږي دې شي ته پاراګراف وایي په دې کې پاتې کېږي ټابز بله جدا موضوع ده له پاراګراف نه نو هغه به بیا سبا ته له خیره ووایو په دې کې که څه مشکل لرئ پوښتنه وکړئ او که یې نه لرو نو لاړ به شو عملي کار